مینې ښایي انسانانو ته چې لاړ د مینې ښایي اباسین دې هم د هغې ډېوې تېر شي. ډېره زیاته مننه د فاروق فراق صاحب چې ما ته یې په دومره درنو الفاظو سره بلنه راکړه. ډېره زیات شکریه ادا کوم او د زوی د واده مبارکي هم ورته وایم. څومره چې ناست مشران دي هغو ډېر زیات احترام لرم ټولو ته. زما استاد محترم هم ناست دی. سر ستاسو په اجازه باندې د خپل غزل یو څو شعرونه کرم صاحب هم ناست دی او منظور صاحب مې فرسټ ټایم وکتلو نو دوی به پته نه ما پېژني یا که نه ما BS پښتو کړی اسلامي یونیورسټي نه د سرجي په سرپرستۍ کې خپله NGO لرم او ورسره د خوشحالۍ خبره زما لپاره د فخر او ویاړ خبره ده چې زه صاحب کتاب یم. زما د کتاب نامه ده نو په دې مې وژني. نو غواړم دا غزل در سره شریک کړم. ستا خوښه شوي و بازار کې ته هغه رانه وړه، ستا خوښه شوي و بازار کې ته هغه رانه وړه، سبا اختر دی تا خو مله لپټه رانه وړه. ستا خوښه شوي و بازار کې ته هغه رانه وړه، سبا اختر دی تا خو مله لپټه رانه وړه. هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن، هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن، نشوې سپرلې نشوې سندره تا ټپه رانه وړه. هغه خفه وطن او هغه ړنګې بنګې وطن، نشوې سپرلې نشوې سندره تا ټپه رانه وړه. دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځوم، دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځوم، منم چې راغلی خو نظر کې دې لمبه رانه وړه. دا ولې ستا د مخ شغلو خو به جهان سوځوم، منم چې راغلی خو نظر کې دې لمبه رانه وړه. ټوپک خورومه علم نه خورم بیا هم روان یم، ټوپک خورومه علم نه خورم بیا هم روان یم. یا صبرناکه خدایه قوم ته مې تیاره رانه وړه. او وخته ده چې د څومره وخت نه د راتلو به دې نیټې ښودې، د څومره وخت نه د راتلو به دې نیټې ښودې، ګله اختر شو د اخلاص تر دې شپه رانه وړه. ډېره زیاته مننه.